توكل عليه ونبي صلى الله عليه وسلم د لومبۍ چې کله وحی نازله شوه د هغې نه پس 3 کاله بیا وحی بنده وه. دغې ته زمانه فترت وایي او 3 کاله پس بیا دا آیت نازل شو او تیره جمعه مې ویلو چې د هغه وخت کې نازل شو چې نبی علیه السلام غار حرا نه واپس راغی او هغه فرشته چې کومې مخکې په لومبي ځل لیدې وه هغې ولیدله دوباره یخني ورباندې راله او څادر یې کور واغوسته. جبریل علیه السلام دروازې ته راورسېد او د دې آیاتونو اواز یې ورکړ یا ایها المدثر قم ای څادر اغوستونکي پاسه. دا خلک د الله د عذابونو نه او د الله ذوالجلال د قهرونو نه ویروه او د خپل رب لویي بیانوه. جامې دې پاکې وساته او بوتان او دا چې څومره د دې باطل خدایان دي څرنګه چې مخکې ترې ځان ساتلی دی دقسې ترې اوس هم ځان وساته. نبی علیه السلام ته دا یو حکم وشو. مخکې خو پیغمبري میلاو شوې وه خو د دعوت او د تبلیغ حکم نو شوی. دې سره ورته حکم وشو خلک ویروه الله د عذاب نه. نو خپل نږدې ملګري چې و هغې د نبي علیه السلام دا خبر ورکړ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مشرانو کې لومبي ایمان راوړه. حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها په زنانو کې لومبي اسلام راوړه قبول کړ. او حضرت علی رضی الله عنه دغه وخت کې د 10 کالو د نبی علیه السلام د تره زوی هم دی او ډېر پیغمبر علیه السلام سره به اوسېده تربیت یې نبی علیه السلام کړی دی. نو نابالغو کې لومبي ایمان هغه راوړه. د ابوطالب صاحب زوی او په غلامانو کې لومبي ایمان حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه راوړه. زید ابن حارثه دا غلام و د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها او حکیم ابن حزام خدیجې رضی الله عنها ته بخلی او اصل کې د امرئې نه و. دې ذاتي طور عیسایانو پلار په نیکه او دې د پلار نه چې هغه تختولی و د یو امیر او د یو مالدارې کورنۍ سره تعلق و چې هغه وتښته او اغوا یې کړه او بیا په یو بل خرڅه. نو مکې مکرمې ته راورسېد او حکیم ابن حزام واخیسته او خدیجې رضی الله عنها ته یې وقف کړ او بیا حضرت خدیجې رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته وبخه. نبی علیه السلام ته یې وبخه پیغمبر علیه السلام سره به اوسېده. دی خو چونکې د پلار و مور نه تښتولی و او ډېر خوبصورت هلک و. پلار یې هم د مالدارې کورنۍ سره تعلق لره مور هم د لوی خاندان خلک و خو دا پته مو ورته نه لګېده چې زموږ بچې به اوس کوم ځای. نو مور به سر د ځان نه نیوه او دا ویښته به یې ایستل او چغې به یې والې جړل به یې ځکه هغه زمانه د غلامانو زمانه وه. ماشوم بیا وتښته وی دا مې غلام دی مرئې مې دی خدمت به یې پې کو نه به یې نور ته کتل او نه به یې باران ته کتل او نه به یې وزن ته کتل خو چې څه خدمت به وه به یې ته اخېسته. اوس هم یو سړی کې وایي هلکه زه ستا وایي څه غلام خو نه یم. د غلام نه به یې سخت خدمتونه اخېستل. ډوډۍ چې به یې خوښه وه ور به یې کړه که به یې نه خوړه یو نوی به یې وله ورکړه. نو مور به یې د سر نه ویښتې ایستل او جړل به او که وریځ به راله
نو مور به چغې والې ارمان چې زما بچې به اوس د یوریا د لاندې کم ځای کې وي که نور به راوخت وي ارمان زما بچې به اوس د نور کوي نور به پرې لګي او که به نه لګي چې شپه به شوه یاره ارمان چې زما بچې به اوس وځي او که دی به ویښي او سهار به ووته غر ته مور یې جړل به چغې به یې والې بیا به واپس راله پلار ورپسې جړل خاندان ورپسې خفه و ځکه نیازبین ماشوم دی او وتښتولی شو اوس غلام شو نو نیازبین هلک بیا غلامي چېرته کولی شي رب العالمین مکې مکرمې ته داسې راوسته و بهر کې پیغمبر علیه خدیجې رضی الله عنها سره و او چې د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې راغله نو نبي علیه السلام ته یې وبخوې دا د تا ته ما وقف کړو حج له څه کسان راغلي د دې د وطن دا هلک یې ولیده تپوس یې کوي که لکه ستا زید نوم دی وی او وی د حارثه زوی خو نه ویږم الله بنده ته دلته چا سره وی دلته یو کس دی د نبي علیه السلام نوم یې ورته واغې چې د هغه سره غلام یې وی تا پسې خو مور او پلار شپه ورځ چغې وی جالي ولکه چې مونږ لاړ شو نو مونږ به د پلار او مور ته الو وایو د پته خو دې ولګېده چې کوم ځای کې چې دغه قافله واپس لاړه نو پلار ته یې ولاړ وی چې مبارک دې شي ولې وی زوی دې پیدا شو کوم ځای دی وی په مکه مکرمه کې د قریشو د بنو هاشم خاندان سره دې زوی دی او ډېر ښه خلک هم دی بس هغې خوشحاله شو خیراتونه او صدقې او زیري خلکو له ورکړل چې اوس به ورپسې لاړ شو خو غلام دی پیسې به ورکړو اخلاص به یې کړو دی ورپسې تره راغې ورپسې قوم راغې بلا پیسې یې راوړې او د ده مور چې ده پسې په جلا کې د سر نه کوم ویښتې ایستي و ام ځان سره راوړل په دې خیال چې ځکه دغه خلک یې راباندې نه خرڅوي نو مونږ به ورته وویل چې د مور د دې ویښتو ته وګورئ دی ورپسې تېرې مور دونه ورپسې خفه ده ریکه نو په دې به یې راکړي چې رالل مکې مکرمې ته تپوس یې وکړه چا ورته نبي علیه السلام وښوی دغه پیغمبر علیه السلام دغه سړي سره رالل نبي علیه السلام ته د پیغمبر علیه السلام یې ډېر زیات صفتونه وکړه د الله رسول او ای فلانکي او ستاسو ډېر ښه قوم دی او د ډېر لوی قوم سره ستاسو تعلق دی او تاسو ډېر ښه خلک یې د حاجیانو خدمت کوئ نبي علیه السلام مبارک و پوهېږي چې زما صفت کې نو څه چل دی مقصد راته ووایې وی زمونږ یو بچی دی هغه تا سره دی مونږ راغلی یو او صرف پلار ورپسې جالي مور ورپسې جالي دی د مور د سر ویښته دي چې ده پسې ایستې دي او مور یې کوم شعرونه اشعار چې ویلي دي هغه یې ورته وایي چې دا ورپسې شعرونه وایي او ټول قوم ورپسې پریشانه دی او د یو مالدارې کورنۍ سره تعلق دی او ډېر نیازبین دی او غلام شوی دی صاحب څومره پیسې چې ته غواړې هغه مونږ نه واله خو دا بچې مونږ له راکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات هوښیار و دا اوس هم انګریزان یو انګریز خپل یو کتاب لیکلی دی او په هغې کې د پیغمبر علیه السلام نوم په اوله صفحه راوستی دی او دی لیکلی دی چې په دنیا کې هوښیار انسان محمد صلی الله علیه وسلم تیر شوی کافر دشمن هم نه دی او دا الله ذوالجلال دا پوهه او دا علم او د هوښیارتوب پیغمبر علیه السلام ته ورکړی دی حضور پاک مبارک وخندل وی دغه یوه خبره ده وی دا خو اسانه خبره ده وی صاحب دغه خپل بچی غواړو وی یو خبره کوم وی زه راغواړم که هغه تاسو سره ته نه بې پیسې اوس تاسو دی 1 روپۍ هم دننه ناګه پوهېږې بلکل ستاسو بچی دی او چې غلام نه دی چې هغه تښتولی دی زما څه کار دی چې پیسې درنه والم مفت ستاسو دی خو ګورئ که دا سره ته نه نو مونږ بنو هاشم هغه قوم یو چې زمونږ نه څوک ځي نه نو مونږ یې شړو نه ګورئ بیا مونږ د ځانه جدا کوو نه اوس هغه نه ځي نه زه خو یې شړلی نه شم خو که ته نو بې پیسې ستاسو دی هغې خوشحاله شو چې زموږ زوی دی څنګه به نه وی صاحب بلکل دا شرط منظور ورشئ زید ورله وګورئ زید یې راوست چېرې یې وست بچې دا پېژنې او صاحب دا څوک دی دا مې تره دی دا پېژنې او دا مې فلانکې دی دا فلانکې دی دا فلانکې دی ولې پېژندل وی یو هغې ځان ته رانږدې که ښکلی که دی هم ورته ډېر خوشحاله شو زیده دا تا پسې راغلی او تا بوځي او پلار هم در پسې خفه مور هم در پسې خفه نو تا پسې راغلي تا بوځي هغې م ورته ووایي چې بچې مونږ تا پسې راغلي یو ښه په یو ډېر ښه خاندان کې بس ته مونږ سره لاړ شلتې ځو وایي زه خو نه ځم ولې وایي نه ځم وایي مور در پسې جالي دی دا ستا د مور د سر ویښته چې در پسې وباسي
شپه ورځ درپسې په غرونو ګرځي، شعرونه یې ستا دپاره جوړ کړي دي او هغه وایي، نه خوب یې شته او نه یې ویښه شته، او پلار او ټول قوم درپسې پریشانه دی. وایي زه نه ځم. بلکل د مور ملاقات له به لاړ شمه، د پلار او د مور او د قوم ملاقات له به درشم، خو مستقل د دې ځای نه قطعا نه ځم. وی ګوره د غلامۍ ژوند خوښی او آزاد ژوند نه خوښی، ته غلام یې دلته د غلامۍ ژوند خوښ او نبي علیه السلام ورته اوس مسکي مسکېږي، د غلامۍ ژوند خوښی آزاد نه خوښی، مور و پلار سره په غېږ کې ژوند نه خوښی او د غلامۍ ژوند خوښی، نیازبینتوب دې پرېښود دلته به کار و بار کوې. دی ما له الله چې د چا غلامي را نصیب کړې ده که نه، او د کم شخصیت زه الله غلام ګرځولی ما، دا ما له د خپل پلار او د مور او د هر چا نه زیات دی. ما ته الله ذوالجلال د نبي علیه السلام غوندې پلار را کړی دی، او د حضرت خدیجې رضی الله عنها غوندې الله مور را کړې ده، او د حضرت فاطمې رضی الله عنها په شان خویندې الله را کړي دي. زه په خپل مور او پلار او په نورو خلکو څه کوم؟ دلته مې غلامي قبوله ده، خو د نبي علیه السلام غېږ او د هغه خوا پرېښودل نه شم کولی. او باقي د مور او پلار ملاقات د نبي علیه السلام ورته وایي چې زید ګورې که زما د وجې وی نو لاړ شه ورسره، زه نه خفه کېږم، خیر دی زما ملاقات له به راځې. وی نه صاحب الله ستا غېږه ما ته را نصیب کړه او دا غېږه نه پرېږدم. نبی علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو، ډېر انتهایي، د مټې یې ونیو نیغ لاړ بیت الله ته، او د بیت الله په خوا کې اعلان وکړ، وی دا زید چې و مخکې د پلار نوم حارثه و، تاسو به وی زید د حارثه زوی، زید ابن حارثه، نن نه پس به زید ابن حارثه څوک نه وایي، زید ابن محمد به وایي دا زما زوی دی، زما نوم به ورسره الی، زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم، زید ابن حارثه به نه، بس دا زما زوی شو، دا ما په زویوالۍ ونیوه او دا غلام ما آزاد کړ، بس غلامۍ نه مو وت آزاد هم شو، زما بچی شو بس. نو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بچی شي او ورته بچی ووایي، دومره مینه وه سره د نبي علیه السلام، دومره د سره په غلامانو کې لومبي ایمان در راوړه، دومره مینه وه سره چې دې پیغمبر علیه السلام یو جهاد کې مشر کړی. نو صحابه کرامو به وی چې یاره دا خو غلام دی، مخکې غلام و او دې په موږ مشر کړی دی. وی او بلکل دې ما مشر کړی دی په تاسو په دې جهاد کې، حالانکې په هغه جهاد کې حضرت ابوبکر هم او حضرت عمر هم پکې رضي الله عنهما، او بیا د زوی دی اسامه هغه یو بل جهاد کې مشر کړی و، د دې زید زوی دی اسامه بل جهاد کې مشر کړی و. نو بیا هم خلکو خبرې کولې ګوره اسامه په موږ مشر کړی دی او دا غلام دی. نبی علیه السلام وفرمایل وی تاسو مخکې د ده په پلار په زید کې هم خبرې کولې، زما د قسم په الله چې هغه هم د مشرۍ قابل و، او اوس ده کې خبرې کوی د زید نه پس د ده د زوی هم د مشرۍ قابل دی. او حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي ویله د زید زوی دا زید خشته ښکلی و دا زوی تور و اسامه. نو پیغمبر علیه السلام ځان سره په دې غېږ کې کېنولی و دلته حدیث پاک کې راځي د دې زید زوی غېږ کې کېنولی و. نو پوزه یې راوبیدله، وی ما ور منډه کړئ چې دا پوزه والا پاکه کړم. نو نبی علیه السلام وی چې نه دا والا زه پاکومه. وی قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار والا په خپلو لاسونو پوزه پاکه کړه. وی ما ته وی چې عایشې دې اسامه سره مینه کوه، الله به تا سره مینه کوي، دې سره محبت کوه. دا د پیغمبر علیه السلام ګورې بهتر اخلاقو غلامانو سره چې نبی علیه السلام په کومه طریقه زندګي تېره کړې ده، خادمانو سره چې په کومه طریقه ژوند تېر کړی دی، دنیا ته یې ښولې ده چې ګورې که زید غلام دی او که اسامه د غلام زوی دی، بې وطنه مسافر دی، خو پوزه هم ورله نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو پاکه کړې، غاړې ولې پاکې کړې، هغې ښولې تعلیم ورکړی. دا فرقونه نشته، دا خان دی او دا نواب دی او دا مالدار دی او دا غلام دی او دا خادم دی او دا فلانکې دی او دا فلانکې دی. اسلام کې که فرق دی نو په تقوا دی. لا فضل لعربي ولا على عجمي، لا فرق، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي. فدا عجمي په عربي او دا عربي په عجمي هیڅ فرق نشته، که فرق دی په تقوا او په پرهیزګارۍ. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نزد عزتمن انسان هغه دی چا کې چې د الله یره زیاده پرته وي، تقوا او پرهیزګاري. دا فرقونه ختم، نو موږ فرقونه راایستلي، دا سردار دی او دا چودري دی او دا خان دی او دا نواب دی او
دا جیداد والا دی او دا وزیر دی او دا ممبر دی او دا صدر دی او دا سیکرټري دی او دا قصې پېزې نیسي. دنیا کې شته د الله په نزد دا فرق نشته. الله ته هغه انسان ګنګي دې ولې نه غورځوي، ګندګي دې ولې نه غورځوي، سر باندې ډیران دې ولې نه وړي او په سوټو کې د چاري ولې نه راکاږي، خو چې رب العالمین یادوي د هغه ته د ډېرو نوابانو د ډېرو خانانو د ډېرو غټو غټو خلکو نه د الله په نسبت باندې غوره دی. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات موږ ته پرېښي، غلامانو ته هم خیال یې ساتلو. نو جناب زید ابن حارثه رضی الله عنه په غلامانو کې لومبي ایمان دراوړ. قرآن حکیم کې د یو صحابي نوم نشته سوا د زید ابن حارثه نه. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. بغیر د زید ابن حارثه نه قرآن کې د بل صحابي نوم نشته او په ښه طریقه الله نوم ذکر کړی دی. د کافرو نومونه قرآن حکیم کې شته، خو هغه الله تعالی د شر او په قهر سره ذکر کړي دي. دی الله په قهر او په شر نه ذکر کړي. او په وینځو کې ام ایمن رضی الله تعالی عنها هغې ایمان راوړ. دا یو څو کسان مسلمانان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پټه طریقه باندې خفیه خفیه به یو ملګري ته الوی، یو کس به رب العالمین مسلمان پټه طریقې سره. هغې نه پس قرآن حکیم کې بل حکم نازل شو، واصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اوس دا اعلان کولاو اعلان وکړه خلکو، خود تبلیغ نه کولاو. اوس کیسه ګرانه شو که کولاو تبلیغ خو اسان کار نه، ډېر ګران کار و. د مکې د مشرکانو په مخ کې چې ته هغوی ته ده ووایې چې دا ستاسو خدای نه دی، دا تیږه دا بوت دی، نه خیر درته رسولی شي او نه شر رسولی شي، دا ډېر ګران کار دی. که مونږ ورته بوتان وایو، مونږ ورته کاڼي وایو او په حقیقت کې بوتان دي او باطل دي، خو هغې خو ورته خدایان وایي که نه. د هر چا مذهب هغه ته خوږ دی، د چا د مذهب مخالفت ته هغوی ته کولی نه شي. اوس شاه کولاو اعلان وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، د صفا په غونډۍ باندې ودرېد او خلکو ته یې چغې کړې، اواز یې یا صباحه، ای خلکه شب ډېر خطرناک حالت پیښ دی، ډېر خطرناک دشمن در باندې را روان دی، هلئ راشئ. او عربو کې به دا رواج و چې چا به اعلان کوو د خطرې اعلان به نو څادر به یې کوز که سر نه به یې داسې تاوه، دا به د هغې نښه وه، داسې به یې تاوه. چې خلکو دې څادر ته وکتل نو بس پوه به شو چې دا خو څه دشمن را روان دی، حمله کوي او یا بل څه غم دی. ټولو خلکو به رامنډه کړې. نو پیغمبر علیه السلام هم د مکې مکرمې په کوڅو کې دغسې ګرځېده او څادر یې تاوه، اواز به یې کوو چې خلکه هلئ راشئ، ډېر خطرناک اعلان درته کوم او خطرناک خبر دی، زر راځئ. ټول خلک په یو منډه منډه رالل، تر دې حده پورې چې په مکه مکرمه کې هلو څوک پاتې نه شو، په نارینهو کې ټول رالل نبی علیه السلام پسې. او چې کوم به بیمار و معذور رنځور به راتلی به نه شو، نو د ځان په ځای به زوی ته به یې ووایي، غلام ته به یې ووایي، هله ځان ورسوه ګورې، ځکه د نبي علیه السلام خو دې خلکو ډېر لوی قدر کو. امین به یې ورته وي، امین امانتګر، صادق به یې ورته وي، رښتونی. دا ګورې د پیغمبر علیه السلام داسې یو شخصیت و، د نبوت نه مخکې به دې صفت موصوف و، خلکو به یې ډېر خیال ساته، ډېر عزت به یې کو، ډېر احترام به یې کو. مکه مکرمه کې دا بیت الله شریف چې دی، دا بیت الله روان شوی و، چت پې نو چت چې پې نو روان شو، بیا یو وخت یو سیلاب راغی، هغې سیلاب سره دیوالونه مشلېدل او بیا یو زنانه اور بل کړی نو هغې نه بیت الله طرف ته یو سکروټ که لاړه نو په هغې غلاف باندې اور ولګېد، هغې سره هغه دیوالونه نور هم وچاودل، لیکن چا ګوتې نه شوې وروړی بیت الله له. بعضې خلک یارېدل که مونږ ګوتې یوسو وله هسې نه څه مصیبت راته پېښ نه شي. او دننه ورکې خزانې پرتې وې بیت الله کې. نو قریش راغونډ شو، هغې ویل چې دا بیت الله جوړول غواړي. یو خو دا دی چې چت پې نشته، باران ټول دننه پکې ځي، بل دیوالونه یې شلېدلي دي، بل به ټول دیوالونه یې را پرېولي، او بل دی کې خلکو چې به صدقې راوړي، لکه اوس هم دا بعضې خلک زیارتونه صدقې وړي، دا خیراتونه او دا قصې پیسې او دا زیارتونه نه موړی ښه صدقې او خیراتونه.
دلته خپل خیرات کوي چې کم مړي پسې بخې ورپسې بخې هر چا پسې چي وایي تور چیرې په مخه کړی او کاکا صاحب له وړم تور چیرې سیل ته د ښځو وشي که نه سیل ته نو څوک تور چیرې په مخه کې او څوک زیړ چیرې په مخه کې او ځای به ځان سره لس پنځلس ماشومان هم بس کې کښېنئ خولې پې بیږي او کاکا صاحب له پیر بابا له امنجور یې دلته په یو خراب قبضه کې بیا تش تور را روان دا قصې پسې مه کوئ یو نظر منښت ته د الله په نوم به کوئ منښت ته چې د الله نه ما سوا د بل چا په نوم وچې دا ګورې کفر دی شرک دی ګناه ده او خیرات که کوئ د هر چا په نوم هر نیک انسان بزرگ پلار مور نو د الله په نوم صدقه وکړئ او ثواب یې هغې ته وبخئ رب العالمین تورنګزول هم ثواب رسولی شي ځان نظرونه به خلکو کول او د نظر هغه پیسې میسې به یې راوړلې او بیت الله کې دننه یو کیوب هغې کې به یې ښودلې نو د هغې نه بعضې خلکو غلاګانې هم شروع کړې ابولهب چې د نبي علیه السلام کم دا کړی دی او د پیغمبر علیه السلام سخت مخالف دی او د نبی علیه السلام ته خیري کړي دي او بیا ورته نبی علیه الله خیري کړي دي نو په بیت الله کې د سرو زرو اوسۍ وه چا جوړه کړې اوس هم بعضې خلک د سیمټو نه دا کمترې ممترې او دا بتې متې جوړوي د سرو زرو نه چې اوسۍ جوړه کړې وه او هغې یې راوړې او بیت الله کې ته وقف کړې وه پکې هغه ته ده پټه کړې وه څومره لوی ستړی دی لیکن هغې نه هغه ابولهب هغه اوسۍ ته د سرو زرو پټه کړې وه نو که ته وایې چې بیت الله نه غلا څنګه کوي نو ولې اوس د جوماتونو نه خلک غلاګانې نه کوي راشي په جومات پکې ګوز کي داسې د هندوستان نه خو ورپسې هندو نه راځي او نه د امریکې نه ورپسې بوش راځي نو خو دې دا مسلمانان دي جانماز دری پکې پم جومات ته الله کور ته موږ ګرندې لګولې دي الله اکبر د چا د برکت د مسلمان د برکت نه چې مسلمان به راځي د لوی الله د کور نه به غلا کوي نو چې د الله نه دې غلا وکړه نو ته به ښه در وس کوم ځای مونې یا بدبخته او بیا غلطي ټوله زمونږ د ګورې جانماز چې د جومات ته پټ کړه په دې څه کوي پوډري مونځ خو پې نه کوي هغوی په تا او په ما په بل خرڅوي نو ولې مونږ ته پته نه لګي جانماز یې غلا کړی جومات ته نه که د بل چا نه نو زه دې ته ولې علم په دې جانماز زه به مونځ کوم دا خو ما ته پته ده چې دا د غلا کړی دی او بل څه کار هم پې نه کوم په جانماز خو زه ډوډۍ نه خوري مونځ پې کوي نو په هغه جانماز مونځ کوي چې پوډري را غلا کړی دی الله ته پې ودرېږي که مونږ خلکو ره دې خلکو نه چې دا غلاګانې کوي ورته پته ده چې دا غل نه به ګورې قطعا سامان نه اخلي ته مونږ ته دا شی بند کړه او سامان هم ترې نه اخیسته ده به غلا بیا ولې کوله څه پکې زمونږ خپله غلطي او زمونږ ګناه ده نو بیت الله کې قیمتي سامان پروت و خلکو به ترې غلاګانې هم کولې اوس دوی دا فیصله وکړه چې دا بیت الله خو جوړو خو دې له حلال مال پکار په حرام یې نه جوړو حلال مال ورسره ونه نو رب العالمین یې د انتظام وکړو چې د جدې د بندرګاه سره خوا کې یو بحري کشتی او بحري جهاز هغه وجنګېده امات په ټوټې ټوټې شو نو د مکې خلکو یو وفد ورپسې ولېږه ولید ابن مغیرې مشر و هغه ته هغه ټولې تختې او سامان راوړه د هغه جهاز چې کوم کپتان او کوم مشر و باقوم د هغه نوم و د هغه نه هغه ټول سامان واخېسته راویړه هغې کې د اوسپنې رسۍ هم وې سیخونه هم پکې وو هغې کې تختې هم وې او هغه انجینیر و هغه جهاز والا هغه سره یې خبره وکړه چې ته راشه مونږ له بیت الله جوړ کړه مونږ به درله پیسې درکړو نو صاحب رالل بیت الله جوړول یې شروع کړل اوس بیت الله له چا لاس نه ورته دا به څنګه و دا خو د خدای کور داسې نه چې ته د شپې را باندې څه آفت نازل نه شي زمونږ په کې دا یو صدمه اوس په دې جوماتونو کې د هغه جالې جوړې کړې دا توتکر او موتکر هلکه دا جاله مروانه وه دا ولې دا توتکر زبرګ دی زبرګ د شپې باندې کت واړی اوس د خدای پوه زبرګ نه شو توتکر زبرګ شو که د الله کور کې غل کوي نو خیر دی کوي دی که د الله کور ګنده کوي نو خیر دی خو چې توتکر زبرګ دی دا چې دا تپوس تاسو نه زه کوم چې دا کوم کتاب لیکلی دی چې توتکر زبرګ دی مونږ ته خو په دې زرګونو کتابونو کې شرط هم دا رانه دی چې توتکر زبرګ او تاسو وایئ توتکر زبرګ دی د کوم جمعه کې چې لیستې ده یا د کومې رمضان روجې نیولې دي یا کم جمعات کې امامتي کړې ده چې ته ورته زبرګ وې حیوان دی نو زبرګي پکې د کوم ځای نه راځي او بیا جمعات کې جاله هلکه توتکري دا جاله وغورځوه نه نه جي دا خو که ما دې جالې له ګوتې یوړه خو بېګاره باندې کټ راغلی
بېګا آفت او مصیبت نازلېږي. دا زمونږ د خلکو په ذهن کې غلط سوچ. جومات کې جالې مالې قطعا مه پرېږدئ. د الله کور به صاف ساتئ. دا خو لا جومات دی. نبی علیه السلام فرمایي که چا په خپل کور کې ځان له د مانځه ځای جوړ کړه، په خپل کور کې تخته پوش دې کېښود یا دونکاچه دې جوړه کړه او مونځ پې کې اب هم پاک او صاف ساتئ او خوشبویه به یې ساتئ. کور هغه جومات کې به هم خوشبویه ساتئ. جومات به پاک ساتئ، خوشبویه به ساتئ. د مرغو جالې مالې ختموه د جومات نه. دا جالې مال چا ورته لاندې ټوکرۍ او جومات ته راغلم لاندې ټوکرۍ ورته تړلې. هلکه دا ولې دا غول لاندې را پرېوځي؟ نو مې دا توته کریم سره پرېښې دي. یاره جي دا خو ازبرګان دي. مې دا کوم جوماتونو کې دوی چیلې استجا ازبرګان. دا زمونږ د خلکو یو غلط سوچ او غلط رواج. د جومات مکمل صفائی به کوئ، پوره پاک او صاف به جومات ساتئ. هغې دا سوچ کو چې یا دا تیږه د بیت الله هسې نه که موږ ډب ورکو دا نړو نو چېرته څه مصیبت را باندې نازل نه شي. بل دا و چې بیت الله کې یو لوی خامار او اجدها وه. هغه اجدها به د شواروس کې یو ځل راوچتېدل او په دیوال به یې سر کېښوده او دا سر چې به یې داسې واس که د کټي د سخي د کټي عمره سر یې و چې سر به یې واس که او ژبه به یې وواله خلک به تښتېدل. او دې ډول چا پلار ورځي. الله ذوالجلال یو لوی عقاب مارغه راغی او دغه خامار سر راوچت کړی دی او د بیت الله په دیوال یې ښودی دی. او چې دا خامار څنګه راغی دا مارغه خلکو ورته کتل او ناګانه غوټۍ وواله او دغه خامار یې په دې پنجه کې ونیو اوچت یې. خلکو چیغې کړې هغه دی خامار یې یوړو هغه یوړو دشتو بیابان ته ټوله دنیا ورته وکتل. د خلکو د زړه نه هغه هیبت لا. دغه ولید ابن مغیره راغی وی دا نړو وی مونږ خو ګوتې نه وړو. د الله کور به څنګه نړو؟ وی زه خو یې نړوم. ورغې او بس چالیسه سکور یې راواخېسته دیوال یې ونړو. بس بیا پې عامو خلکو شروع کړله. بنیادونه یې وله دومره جوړ کړل چې د ابراهیم علیه السلام د زمانې تیږې پکې راښکاره شوې. هغه د اوښانو هومره غټې غټې تیږې وې. هغې ته یې ورسول او بیا بیت الله روان کړه جوړ یې. نو حجر اسود ته چې راورسېدل، حجر اسود خو قیمتي کاڼی دی. آدم علیه السلام د جنت نه راوړی دی. نو جګړه جوړه شوه. د یو قوم مشر وی زه به ږدم، د بل قوم مشر وی دا به زه ږدم، د بل قوم مشر وی زه به ږدم. لویه جګړه او اختلاف جوړ شو. تورې پکې راووتې او قبایلي خلکو تر دې راله پورې چې هغوی دا چلو که وینه یې راوړه او په هغې کې لاس ومنډه. د یو قوم مشر به راغی بیت الله کې پیالې کې به وینه و لاس یې ومنډه وی په وینه کې مې لاس ورکړه بس. دا به د هغوی غټ قسم و او دا لاس به هله زه د وینې نه پاکومه چې جنګ وکړه او یا به دا کاڼی زه لګو. اخره کې فیصله په دې وکړه چې داسې چل کوو جنګ پې نه کوو. سهار وختي چې څوک جومات ته په لومبي ځل راغی بس د هغې اختیار دی. د هر قوم مشر کې لومبي جومات ته راغی. څوکیداران یې مقرر کړل. اتفاقا جومات ته په لومبي د ټولو نه مخکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی. چې راغی هغې اواز کو جاء الامین جاء الصادق الامین. هغه رښتونی راغی، هغه امین امانتګر راورسېد. چې څنګه نبي علیه السلام راغی ټول قوم مشران رالل. ستا اختیار دی چا ته چې وی هغه به اوچتوي او که په خپله اوچتوي ستا اختیار دی. دومره هوښیار دی پیغمبر علیه السلام مبارک. هغې وی یو څادر راوړی، څادر یې راوړه او خور یې کړه او حجر اسود یې راواخېست په خپله یې په څادر کې کېښوده او د ټولو قومونو مشرانو ته وی راشه څادر ګوټونه ونیسئ اوچت یې کړئ. د ټولو به کیسه راشي. بس د قوم مشر حیران شو. دی هلک ته ګوره هوښیارتوب ته ګوره. د هر چا قسم هم په ځای شو. ولې چې سبا څوک ده ونه وایي ما قسم کړی ما اوچت نه کړه. ټولو پلونه ونیول او څادر اوچت کړه کاڼی پکې اوچت کړه چې اوچت یې کړه نبي علیه السلام مبارک راواخېست او په هغه ځای کې یې ولګه. هغوی به ورته صادق به وي، امین امانتګر به ورته وي. نو چې پیغمبر علیه السلام چغې ووهلې خلکو ته اوازونه یې وکړل چې راشئ د صفا غونډۍ ته وختو. دا خلک چې څومره د مکې مکرمې وو ټول راغلل ورته کېناستل. کېنئ قومه اگر چې تاسو ته ښکاري لښکر کوم او بل دا چې تاسو یو مضبوط قوم یا لښکر در باندې راتلی هم نه شي. خو که بالفرض زه درته ده ووایم چې د دې غونډۍ هغې غاړې یو لوی لښکر را روان دی او په تاسو حمله کوي، زما خبره به ومنئ؟ هغې وی او بالکل منو. نو وی څنګه لښکر خو نشته، زما خبره څنګه منئ؟ وی قد جربنا که مونږ په تا ډېرې لویې تجربې کړې. تا په زندګۍ کې چېرته دروغ نه دي ویلي.
ټول ژوند کې نبی علیه السلام چېرته هم دروغ نه دی ویلی. تا دروغ نه دی ویلی چېرته په زندګۍ کې په ژوند کې. نو که تا دا خبره وکړه موږ تا خبره بلکل منو. وی ښه نو زه درته یو خبره کوم، د الله دا لوی عذاب نه د تاسو یېروم. یو الله ومنئ او دا چې تاسو کومو څیزونو ته سجدې لګېدې توبه وباسئ، دا شرک دی، په دې الله خفه کېږي. یو رب العالمین ومنئ او په هغې ایمان راوړئ. وګورئ که مرو نه د ایمان په الله، نو الله ذوالجلال سره ډېر لوی او خطرناک عذاب دی. ګورئ د هغې نه ځان وساتئ. اواز کوي ای صفیې دی ترور د نبي علیه السلام، زه ګورې تا د الله د عذاب نه نشم بچ کولی. دنیا کې که ما نه مال غواړې وغواړه، د الله د عذاب نه نشم بچ کولی. ای فاطمې زما لورې د الله د عذاب نه نشم بچ کولی. ګورې که څه مال غواړې وغواړه بچ کولی دې نشم. ای عباسه زما ترې ته ما نه څه مال دولت غواړې نو چې څه مې وس یې در به کړم، خو د الله د عذاب نه نشم بچ کولی. د الله د عذاب نه په خپله ګورې ځان بچ کوي. خو چې دا اعلان نبي علیه السلام څنګه وکړو، په ټولو کې لومبی بدبخت ابولهب راپاڅېد او کاڼ یې راواخېست او په نبي علیه السلام یې غذار وکړ او خیره یې وکړه. تبا لک لهذا دعوتنا، تا دې نه موږ راغوښتي یو، خیرې یې وکړې نبي علیه السلام ته. او چې هغې غذار وکړې اول د خپل قومي سړي در باندې غذار وکړي، د نورو خلکو بیا یې رقم دی. پردي سړی په چا نشي کولی چې د خپل او د خپل قوم انسان در باندې غذار وکړي، نو بیا نور خلک هم ډاډه شي. ابولهب دلال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغې نه پس ښکاره تبلیغ شروع. حضرت عثمان رضی الله عنه او داسې لوی لوی اکابر غلامان مریان، بلال رضی الله عنه، صهیب، حضرت ابوذر رضی الله عنه، داسې قسمه خلک مسلمانان شو. راتلل به یو یو دو مسلمانېدل به، او چې یو کس به مسلمانېده د عربو د مکې د قریشو زور او ظلم او دشمني به زیاتېده. دوی حکم ورپسې راغی وانذر عشیرتک الاقربین، خپل قوم د الله د عذاب نه ویروه. هغه قوم چې درته نږدې قوم دی، بلکل نږدې قوم، هغه ویروه. اوس قوم کې خو بیا ابولهب دی. نو نبی علیه السلام علي رضی الله عنه راغوښتو او پکې نوجوان او کشر و. علي داسې وکړه ډوډۍ وکړه دې قوم له، ټول قوم له ډوډۍ وکړه راویې غواړه. نو زه به ورته دعوت د دین ورکړم که خدای پاک زما دا قوم مسلمانان کړي. نو حضرت علي رضی الله عنه ډوډۍ وکړه. ټول چې څومره د پیغمبر علیه السلام قوم بنو هاشم د دې مشران یې ټول راغوښتو. او چې راغلل نو ابولهب خو پوه نو هغه ګپ شپ شروع، یو خبره بله خبره، یو خبره بله خبره. نبی علیه السلام یې بلکل خبرې ته پرې نه ښوده. د نبی علیه السلام مبارک به دا عادت و چې که به خبرې کولې دی به چپ و، او چې کله به یې موقع ومونده نو خبرې به یې شروع کړې. نو پیغمبر صاحب مبارک هغه خبرې کولې، ته هم مشر او تر خلک لحاظ هم کوي، چپ ناست خبرې لګیا دي. ډوډۍ مو خوړی شوه، د خبرې لګیا دي. او چې کله یې ډوډۍ خلاصه کړه وایي ځئ چې ځو، خلک پاڅېدل. هغه پوه چې نبي علیه السلام بہت خبره کوي، بس نبي علیه السلام مبارک دغسې پاتې شو. بل ورځ بیا علي صاحب ته چې علي کاکاجي د لاسه خو زمونږ کار خراب شو، دی خو به راغواړو بیا، که نه راغواړو خو بیا دې خفه کېږي به. بیا ډوډۍ وکړه، بیا دا ټول قوم راغونډ، زه ورسره خبره کوم. بیا ډوډۍ وکړه، ټول قوم بیا راغونډ، چې راغونډ یې که بیا ابولهب هماغه قصه شروع کړه. یو خبره کوه اوس په منځ کې پکې خبره نبي اسلام خو کوي ده، لکه ترې دی مشر دی او هلک بیا دی خبرې کوي، ډوډۍ هم خوري او خبرې هم کوي. ډوډۍ هم وخوړی شوه چې ډوډۍ څنګه خلاصه کړه وایي ځئ چې ځو. بیا نبي علیه السلام خبرې ته پرې نه ښود. په درېیم ځل بیا علي صاحب ته بیا ډوډۍ وکړه، کاکاجي د لاسه خو زمونږ کار بیا خراب شو. چې بیا ډوډۍ وکړه بیا دې کېناست خبرې شروع کړو. لږ غوندې چتم لږ یو پوټی چپ شو نو فوراً پیغمبر علیه السلام قوم ته وایي قومه کاکاجي خو مې خبرې کولې چپ شو، زما یو دوه ټکي واوره. قوم مې ډېره ښه ده. ویې ګورئ زه د الله رسول یم او الله پیغمبر رالیږلی، تاسو له دا دعوت تر کوم چې الله یو، په ذات کې، په کارونو کې، په صفتونو کې د الله مثل او برابر نشته، د الله شریک نشته.
دا حقیقت ته ګورې زموږ ډېره ښکلې مزېداره عقیده ده. یو الله دې دوه نشته. دوه خدایان قرآن حکیم کې الله فرمایي که دوه خدایان وي دا ټول نظام به تس نس به وي. په کور کې دوه مشران چلېدی شي، په کور کې په قوم کې په کلي کې دوه مشران چلېدی شي، دومره کائناتو کې دوه خدایان به څنګه وچلېږي؟ یو به یې نور د مشرق نه راخېږم، بل به د مغرب نه راخېږم، فساد به درست جوړ و. او الله چې کوم کارونه کوي، کوم نور راخېږي، کومه سپومۍ راښکاره کوي او کوم ستوري د اسمان یې ښایسته کړی دی او کوم بېستن او چت یې ښایسته د اسمان ودرولی دی او کومه ښکلې ځمکه ده او غرونه دي او دا باران او دا مزېدار بوټي او ښایسته ښایسته سندرې او چمنونه داسې بل څوک کولی شي؟ قطعا نه شي کولی. او د الله غوندې ښایسته صفتونه، د علم خاوند، د لوی طاقت او د قدرت خاوند، د قهر او د غلبې خاوند، د پوهې او د حکمت خاوند، چې کوم ښایسته بهتر صفتونه دي د الله په شان علم قدرت دا د بل چا شته نشته دی. ای قومه په خپلو لاتونو باندې تیږې راوړي دي او تراچلې دي، پوزې مو له جوړې کړي دي، غوږونه هم جوړې کړي دي، سترګې هم جوړې کړي دي، هغې ته سجدې لګوئ. یو الله ته سجده ولګوئ. ګورئ یو الله ومنئ چې د الله رسول یې، د الله د لوی قهر او غضب نه هم ګورئ یېروم. وایې زما قومه په ما لومبې تاسو ما لومبې تاسو ومنئ، ما زه خو ما ومنئ که د الله رسول او پیغمبر یې. نه د نه مشري غواړم، نه د نه پیسې غواړم. او ګورئ که ما زم ومنلم نو الله ذوالجلال به تاسو له ډېر لوی عزت درکړي. ابولهب وخندل، دې نه دې راغوښتي او بیا فرمایي نبی چې څوک به زما امداد وکړي په قوم کې، زما مرسته به څوک وکړي؟ چا هم غږ نه کو. علي صاحب وایي زه خو ټولو کې کشر یم، خو زه به دې مرسته کوم، ټولو نه مخکې زه باندې ایمان راوړم، زه دې منم. ابولهب وخندل او خط پورته جوړ کړه او خلکو ته یې ځای چې دوی یاره خپل کار وکړي. قوم هم نبي علیه السلام سره وفا ونه کړه، قوم هم لاړ. تبلیغ شروع دی، دې خوا د کافرو دشمنۍ شروع دی. څوک چې ایمان راوړي هغه له سزاګانې ورکړي. حضرت بلال رضی الله عنه قصه درته معلومه ده، په شګو به یې راقسم سملو به او چې کوم ګرمې او د مکې مکرمې شګې قسم دی که په هغه تیږو په هغه شګو کې څوک پرېښودی شي په دې غرمه کې او د مکې مکرمې نور الله اکبر دومره ګرم نور چې څوک ټینګېدی ورته نه شي. حضرت خباب رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وایي خبابه تا خو ډېرې لویې قربانۍ ورکړې دي، ای راشه زما ملا وګوره. نو چې څادر یې تیوچت کړه نو په دې ملا کې داسې ځای نه و چې دوه ګوتې ځای پکې بغیر د داغ نه نه و. وی دا ولې؟ وی زه به یې راوستم سکاره به یې سره کړل نو په هغې به یې سملولم او زما د وجود نه به هغه وینې او هغه اوبو به یې د نه تر اور به یې مړ کړو. دا چلې راته راکړو. حضرت سمیه رضی الله عنها ده عمار مور حضرت یاسر حضرت عمار رضی الله عنهما دې سره هغه ظلمونه شوي دي چې تاریخ د هغې بیان نشي کولی، موږ یې ویلی نه شو. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الله خوا کې مونځ کوي، مونځ په سجده پروت. ابو جهل وایي څوک شته نه زما یو کار وکړي. عقبه ابن ابي معیط پاڅېد، وایي څه دی؟ وایي کېره قصابخانې ته لاړئ او یو ډک د سوټو لرې دې راوړه، یو پیروان دې راوړه، د طالب پیروان. هغه لاړه او راویاړه، وایي څه پې وکړم؟ نبي علیه السلام ته اشاره وکړې پیشا وله ورغورځو. هغې د مبارک نه نبي اسلام په شا مبارک به پسه وغورځو. دومره څوک نو چې هغې ته بیا غورځولی. حضرت فاطمه رضی الله عنها ماشوم وه هغه چا قبر ته راغله، هغې لیله ته ورکړه هغې ته یې وغورځو. نبي علیه السلام چې راپاڅېده نو ټول قریشو ته یې مخکې قریش ما سره خو هم ډېر ظلم وکړ، زه تاسو نه پیسې دولت مشري نه غواړم. یا الله وایي د ابوجهل له سزا ورکړه، عتبه هلاک کا، شیبه هلاک کا، ولید هلاک کا، د یو یو کس نوم یې واخېست. راوي وایي د حدیث قسم په الله چې د کومو خلکو نومونه یې واخېستل هغه ما په بدر کې په خپلو سترګو ولیدل چې الوړې پرتو مرداران. یو کافر راغی او پیغمبر علیه السلام مبارک د سر ته څادر دغسې واچو، دغسې او څادر دی ول ورکړه دغسې او نبي علیه السلام مبارک په سجده پروت دی او چې ولې یې ورکړه چې زور یې کړې په ځمکه یې وغورځوه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه منډه کړې څادر یې د مرۍ نه پاک کړ. اتقتلون رجلا یقول ربي الله
دا سړی وجنه چې هغه صرف دا یو ټکي وایي چې رب زما الله دی، پیسې دنه نه غواړي، مشري دنه نه ورکوه، څه دي ظالمان. صحابه کرامو ته د ظلمونه شروع شو. دې حد ته خبره ورسېدله چې بیا بعضې حضراتو صحابه کرامو حبشې ته هجرت وکړ، لاړل حبشې ته، ټینګېدی نه شو په مکه مکرمه کې. حضرت عثمان رضی الله عنه غوندې سړی به حبشې ته لاړ، هجرت یې وکړ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه روان شو. چې روان شو څه منځې لاړ، د مکې یو کافر په مخه ورغی. څه کوې ابوبکره؟ وی قوم ستا زما نه پرېږدي. وی بیا وی چې ته بل وطن ته ځه. نه نه یاره وی ستا غوندې سړی راځه، زه دله امن در کوم، شرط هم ته بار نشې تللی. سړی وس چېرې وس قوم د قوم سرداران یې راغونډ کړل. وی ابوبکر غوند خو ډېر نیک سړی دی، ښه سړی دی، ټیک شو د هغه دین جدا دی، زمونږ جدا دی، دی ولې وطن نه بار ځي؟ دا ډېر عزتمن انسان دی او ډېر نیک انسان دی، دی به بار نه ځي. ما ورته امن ورکړ، ته به څوک هم غږ نه کوې. لوی ملک و د قوم مشر و، قوم ورته وایي چې داسې کار دی چې ته ولې امن ورکړه، خو په یو شرط، دوی که دا خپل لمونځ کوي او تلاوت کوي نو په کور کې دننه به یې کوي، بار به نه کوي. ځکه دی بار راوځي او تلاوت کوي او دی جاړي، زمونږ ماشومان هم ورته راغونډ شي، زمونږ ښځې هم ورته راغونډې شي، موږ یېرېږو چې زمونږ بچي او زمونږ ښځې چې د مسلمانانې نه شي. دی به کور کې دننه خپل لمونځ کوي. هغه کافر چې دی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې شرط ولګوئ چې ما امن تاله درکړه، څوک به غږ هم درته نه کوي او خپل کور کې لمونځ کوي. ډېره ښه. یو څو ورځې کور کې لمونځ وکړو، چې څو ښځې تېرې شوې نو د دروازې مخې ته ځان یو چبوتره جوړه کړې وه، بیا راووته او په هغه چبوتره یې لمونځ به کوو او جړل به یې، ډېر به یې جړل. د مکې دا ښځې به رالې ورته به ولاړې وې، ماشومان به ورته ولاړ وو. کافر غونډ شو، هغه ملک صاحب له ورغلل، ورته ویې تا خو ابوبکر له امان ورکړی و، مونږ په امن کړی و، خو دا خو مونږ پې شرط لګولی چې دی به کور عبادت کوي. هغه خو بیا هغه خپل شرط ختم کړی، د دروازې مخې ته لګیا دی او خپل عبادت کوي، او مونږ یېرېږو چې زمونږ ښځې زمونږ بچي پکې ته ایمان راولړي. یا خو یې پوه که چې عبادت دې کور کوي او یا ته دې خپل امان واپس کړه، مونږ اوس پېښ او دې پېښ. هغه راته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویل یاره دا خو تا عجیبه زیاتې و، تا ته ما نه وویلې یا خو د عبادت کور کوه او یا د ما ته خپل امان واپس کا، ته پوهېږه او قوم دې پوهېږه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي ما درته خپل امان واپس کا، ما له د الله او د رسول امان کافي دی، زه پېښ او خپل عبادت مې پېښ. اصل لوی خلک د کافرانو نه په تنګ وو، په تکلیفونو کې، نبي علیه السلام په تکلیف کې و، رو رو په طریقه رب العالمین دا ایمان خور کړ، رو رو په قلاره خپل کور نه منتقل شو دار ارقم ته. خود په دار ارقم کې به نبي علیه السلام ناست و، ملګري به یې ګرځېدل، یو کس به یې رانیوه، هغه به یې راوسته، قرآن به یې ورته اورو، که الله ته به منظور و نو مسلمان به شو، که به نه و پاتې به شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قصه درته نه معلوم، اوتې د نبي علیه السلام مرګ پسې کافرانو میټینګ وکړه، میټینګ اوتې د نبي علیه السلام په مرګ پسې او لاره کې ورته چا پیغور ورکړی، څه کې عمره؟ یاره وایي د نبي علیه السلام خل زمونږ د پلار د بودانو پسې کنځلې کوي، بدې وایي، نه یې پرېږدم سر ته قلم کوم او قوم ته یې وایي کښېنئ اوس به تاسو له د پیغمبر نوم یې واخیست، هغه سر دلته راوړو. وی ښه وي عمره مه کوه، د ډېر لوی قوم خاوند دښمني په سر ماله. وی چپ، هغه جوش یې و، سترګې سرې وې. وی ته هم د هغه مرګ؟ وی ما پرېږده ورشه، کور دې وګوره او اوښې دې وګوره، کوم هغه چې ته ختمې د هغه هغه نه ستا د کور ته رسېدلی. وی ښه نیغ لاړ کور کره، چې لاړ هغه دروازه بنده وه، چې غوږ یې کېښود د قرآن حکیم اواز یې واورېد، قلم بش اوهو دا خو د پیغمبر رڼا واقعي د ده ملګري خو زما خو اوښې کور ورسره ملګري شي وو. دروازه د تورې پتي کې باندې کوډه بوله، مضبوطه یې ووهله، اوښې هم پېښ شوه، خور هم پېښ شوه. او چې کوم استاد ورته قرآن واورېد خباب رضی الله عنه، هغه ته ویې ته داسې مهرباني وکړه چې ته پټ شه، تا خو ویلې دي وجنې دي، امون پېچه دې پېښ، هغه دې خو دې چې دغه دې پټ شه. چې راننوته بس هغه اوښي سره په پرزونه شو او هغه په دې توره داسې به یې واو، تاسو مسلمانان شوئ، صابیان شوئ، خور یې وه
راله دا خاوند یې ترې خلاصو. ده دا څپې رانېغه کړه او دا خور دا مخ یې پرې ووت او دومره مضبوط کس یې ورکړه چې د هغې د مخ نه د وینو دارې د عمر په مخ را پرېوتې او چې هغه وینې شو او دا څپېړه یې ورکړه نو هغه ورته وویل وروره چې څه دې خوښه یې توره تا سره ده او سرونه زمونږ دي څه دې خوښه یې کوه بلکل موږ مسلمانان یو موږ ایمان راوړی بلکل لاس دې خلاصه وه همدا عمر خور وه چې دا خور دې مخ ته وکتل دې وینو ته یې وکتل ناس یې پرې رحم راغی توره یې کېښوده وی که تاسو مسلمان شوي وی یو بلکل موږ ایمان راوړی موږ الله یو منو بوتان نه منو موږ پیغمبر علیه السلام د الله رسول منلی دی لاس دې خلاص یې څه دې خوښه یې ومنه کوه خو د شپې صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام ته ویلي دا دوه کسه دي صاحب ډېر تن یو یو د عمر نه تن یو او یو د ابوجهل نه د ابوجهل نوم عمرو بن هشام و د ده نوم عمر دی د هغه نوم عمر دی نبي علیه السلام دعا وکړه اللهم اعز الاسلام باحد العمرین یا الله دې دوه کې یو مسلمان عمرین یې نه وي عمرین یې ووایي د طالبان په پېږي تغلیب یې د عمر نوم له ورکړ خو چې د خور دې مخ ته داسې وکتل بس پوه کې سوچ یې شو وی تاسو څه وې ما ته ووایې ما چې بار ته واورېدل دا هم څه وې خور ورته وي نه وایو درته وی نه ما ته به وایې وی نه موږ نه وایو درته وی نه ما ته خامخا ووایې دا راکې تا ورسره څه دي وی ته به هله به درکوو چې غلام دی که کافر یې تا لاس کې نه درکوو هغه استاد یې پوه شو خباب رضی الله عنه چې سړي باندې خو اثر شوی دی او د نبي علیه السلام دعا قبوله شوې ده بس زه له ګوټه راووته چې راووت وی عمره بېګا نبي علیه السلام ستا دپاره ډېره په اخلاص باندې الله ته په جواب کې دعا کړې او ته ګوره د نبي علیه السلام مرګ پسې دی لاړ ویې لمبل او چې ویې لمبل نو راغی ما ته دا شا به یې واوروې اوس د قرآن حکیم هغه آیتونه یې ورته واورو څه وایې وی کوم ځای دی نبي علیه السلام وی دار ارقم کې دی وی ځای چې ځو هلته نبي علیه السلام ته چا اطلاع کړې وه چې عمر سره توره او را روان دي درته خو چې دی سنګ بوته او په دروازه ورننوت نو صحابو یې د الله رسوله دغه د راغی عمر پیغمبر علیه السلام مبارک به ډېر زړور و بهادر انسان هغه وی تاسو دې خوا شئ که په ښه نیت راغلي نو هرکلی به ورته وویم که په غلط نیت راغلي د ده په توره به ترې راست وامه هغه سره تویم نو روان دی نبي علیه السلام ورمنډه کړه دې ګریوان یې دغسې ونیوه وی عمره په کم نیت راغلی وی د اسلام په نیت کور کې چې څومره خلک وی الله اکبر او د ډېرې خوشحالۍ نه د دواړو جهانو د سردار مبارک د سترګو نه اوښکې وبهن صحابو د خوشحالۍ نه وجړل الله هغه مسلمان حضرت حمزه رضی الله عنه تره دی تره اوس کافر دی تره یې ښکار ده چې راغی په لاره کې چا ورته ووایي سخت مخالف دی د نبي علیه السلام په لاره ورته چا ووایي وایي ته په ښکارونو پسې ګرځې ورشه ابوجهل درله نن هغه رواره سره دا د چر کړی دی وهلی دی او کنځلی دی بدله دی ورته ویلي وایي ښه راغی ابوجهل جومات کې ناست و هغه د یو چته کړه هغه د لینده د غشي او ابوجهل یې په دې سر داسې وو هغه نه وینو څاڅکي وبهېدل وایي تا د مرواره سره څه کار که د هغه دین جدا دی زمان جدا دی خو د هغه تا هغه سره څه کار دی خپل کور کې اوسېږي خپله ډوډۍ خوري دې څه کوې او یې ځکه نه وي تا د ما پرواره ګزار وکړه هغه دین ما هم قبول کړه دا وسې ورسې دا میدان ته شي ابوجهل خلکو چپ کوي چپ دی نو دین مسلمانېږي وایي نه نه زه مسلمان شوم راغی نبي علیه السلام ته یې دې خوا شي رواره هغه هم بیعت وکړه الله مسلمان وایي زه د کافرو لاس خلاص هسې روم خبره دې پورې کومه دا ټول واقعات چې مې درته بیان کړل دا یو خلاصه ده یوه چې په ډېر لوی محنت او په ډېر لوی مشقت او مشکلاتو پورې دا دین او د ایمان مونږ ته را رسېدلی داسې تیاره نړۍ نه وه چې په لیک کې راغلی نبي علیه السلام له هغه صحابو له ورکړو هغه مونږ ته رسوله په دې ګورې د دواړو جهانو د مبارک سردار د غاښونه شهیدان شوي دي وینې بېدبې د صحابه کرامو د بیبیانو او دغې پاپو نیازبینو وجودونو پې شهیدان شوي دي شګو باندې خلک راښکلی شوی دی اوس مونږ ته راورسېد اوس مونږ ته امانت دی دا دین مونږ سره امانت دی دا ایمان مونږ سره امانت دی دا قرآن مونږ سره د الله امانت دی زه دا امانت در کوم تا نه به زه تپوس کوم زه خیانت یې پکې وکړه زه به تا بیا ګورم زما امانت تا خیانت ولې کړو دارنګې دا دین د الله امانت دی مونږ سره که مونږ نه لږ خیانت پکې راغی لږه تګي پکې راغله د قیامت په لویه ورځ به رب العالمین ګورې زمونږ نه تپوس کوي دا که شو واقعات نه دي تا ته واقعه بیان کوم ورته ویره را په واقعي
نبی علیہ السلام سره خو ډېر زیاتې شوې. یا ډېر ښه واقعه راته قصه بیان کړه. نه 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 نه، دې کې عبرت دی. دغه صحابه کرامو نه موږ الله ته ډېر نږدې نه یو. د نبي علیه السلام نه موږ نیازبین نه یو. د ابوبکر او د عمر نه موږ الله ته ډېر خوښ نه یو. هغوی څومره قرباني کړې ده، موږ به څه کوو؟ هغوی څومره محنت کړی، موږ څه وکړل؟ هسې دا لږ سوچ وکړئ، د شپې چې ویده شئ په دې زما په دې خبرو لږ سوچ وکړئ. دا تا سره د الله امانت دی. که دې کې لږ هم خیانت درنه راغی، قیامت ورځ الله به تپوس کوي. قبر دی، ورپسې حشر دی، تیارې دي. د دنیا زندګي د خو هسې تېرېږي. ژوند د دنیا چاته سره ګرنټي ده. که مثلا 1000 کاله ژوند وي، یو 2000 کاله ژوند وي، یا ګرنټي در سره وه چې زما 11 کاله ژوند پاتې دی، نو بیا پته نه لګي. د ماښام او د شپې پته نه دی. شپې ته رسېږو که نه رسېږو، ماښام ته رسېږو که نه رسېږو. نه وروڼو، دا ټولې خبرې ځان ته را مخکې کړې. د نبي علیه السلام د زندګۍ دا نقشه، د صحابه کرامو د زندګۍ دا نقشه ځان ته را مخکې کړې. ځان ویښ کړې، ویښ. الله ذوالجلال چې کوم عذابونه او قهرونه را روان دي وروستو زمانه کې، هغه ځان ته را متوجه کړې. دا خو د دنیا زندګي د تېرېدو والا زندګي ده. رب العالمین دی زمونږ او ستاسو په حال رحم وکړي، او الله دې مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، او هغې چې کومې طریقې دي، کوم د هغې سنت دي، کوم د هغې احکامات دي، پروردګار دې مونږ لپاره د عمل توفیق راکړي. یو سړی مانځه کې ولاړ وي، د خپو منځ کې څومره فاصله به ساتي؟ څه خاص فاصله پکې شرط نه ده. بعضې فقهاو خو لیکلي دي 4 ګوتې د خپې 4 ګوتې فاصله ساتئ. او خپې ډېرې اړتول هم نه دي پکار. عام معمول مطابق یو سړی څومره ودرېږي، عام معمول مطابق، بس د هغې معمول مطابق ودرېږي. بعضې فقهاو 4 ګوتې لیکلي دي. خو خیر په احادیثو کې داسې څه تصریح نشته دی 4 ګوتې یا 5 یا 6. او خپې ډېرې جوختې هم نه دي پکار چې دا ګیټه یو بل سره وجنګي. ډېرې اړتې نه دي پکار. عام د معمول مطابق کوشش وکړئ یو بل سره جنګېدلې ودرېږئ. احادیثو کې راځي چې تاسو کله صفونه جوړوئ، نیغې کې یو بل سره اوږې وجنګوئ، یو بل سره خپې وجنګوئ، او سیده صف کې ودرېږئ. دا د نبي کریم صلی الله احادیث مفهوم دی. که ماشوم انتوشکي وکړي نو یرحمک الله ورته ویل. حدیث کې خو داسې راغلی دي چې څوک انتوشي وکړي وایي الحمدلله وایي، نو بل دې یرحمک الله وایي. نو دا خو ماشوم دی خو الحمدلله نه شي ویلی، خو بهر کې دعا ده ته ورته ویلی شي یرحمک الله، چې الله یې در باندې رحم وکړي. څه بله خبره نه ده. قرآن شریف تلاوت دپاره استنجا کافي ده، او که استنجا اودس نه، بهتر خو دا ده چې تلاوت سړی کوي نو اودس دې وکړي، بهتر دی. او که په یادو څوک تلاوت کوي نو دغه د اودس یې نه وي کړی نو پروا نشته، په یادو که کوي. ادب دا دی چې وکړي اودس، که ونه کړي نو هم خیر دی. او که قرآن شریف له لاس وړي نو هله به وړي چې پوره اودس وکړي. 4000 دې تاسو ورته وایي. بل استنجا خو په کان هم کولی شي، په لوټ هم کولی شي، په کاغذ هم کولی شي، په اوبو باندې هم کولی شي. او دا یو ملګری دی، هغه خپل رشته داری کې څه اختلافات دي، دعا غواړي. رب العالمین دی د اختلافاتو او د جګړو نه معکوس وساتي. ډوری نه پس دعا لپاره لاس اوچتول شته او که نشته؟ احادیثو کې د لاس اوچتولو څه ذکر نه دی راغلی. احادیثو کې د لاس اوچتولو ذکر نه دی راغلی. او که یو سړی لاس اوچت کړي نو څه بدیت هم نشته، خو د لاس اوچتولو څه ذکر په احادیثو کې نشته. دعا وکړئ رب العالمین زموږ په حال رحم وکړي. الله د آفتونو، مصیبتونو، تکلیفونو نه په امن کې وساتي، د غمونو نه په امن کې وساتي. الله دعا او جهان و خیر هم نصیب، دعا او جهان د شر نه وساتي. د نبي علیه السلام په نقش قدم هم روان کړي، صحابو په نقش قدم هم روان کړي. الله موږ د سختو نه وساتي، موږ د فتنو نه وساتي. الله چې څومره مریضان دي ته وله شفا ورکړي. الله چې څومره قرضداران دي قرضونه یې خلاص کړي. الله زموږ د حلالو رزق نصیب. الله آخر وخت